او وروسته خبر دا چې شهزاد او حميد تر اوږد ځنډ وروسته په ملي لوبډله کې لوبېږي. افغان لوبډله به په راتلونکې فبروري میاشت کې له زمبابوی هېواد سره 2 اوريزې او 15 یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغان کرکټ بورډ غوراوي کمېټې د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې د یادو سیالۍ لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسيزه ملي لوبډله کې یو ځل بیا شهزاد محمدي، حميد سميع شینواری، شرف الدین اشرف، کریم صادق او آفتاب عالم ته ځای ورکړل شوی دی. نور حال د فیاض امید په راپور کې ګورو. تر بشپړ غړیتوب اخیستو وروسته افغان ملي لوبډله خپل دویم سیریز د زمبابوی لوبډلې پر وړاندې په راتلونکې میاشت کې ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمېټې د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د دغو سیالیو لپاره 15 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. تر شاوخوا یو کال بندیز وروسته محمد شهزاد به د روانې میاشتې پر 18 نیټه له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداشان حميد چې د روغتیایي ستونزو له امله ډیر وخت د ملي لوبډلې غړی نه و، د زمبابوی پر وړاندې به په 20 اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. نو شهزاد که زه دا قبیلت وینم د هغه فټنس ګورو او فعلال دی مونږ دلته انډور اکیډمۍ کې دا نه چې دی تللی دی او بس په کور ناست دی، د باندې مونږ کار کړی دی چونکې د ICC هغه نه علاوه مونږ د کولی شو خو افیشل یا دغسې رسمي کوم چې د ECB انډر لاندې وي هغې کې د اجازه نه وه. نو شهزاد چې دی په خپل فټنس باندې ډېر کار کړی دی. حميد مونږ وکته هغه چې و د پرفارمنس له وجې د ټیم نه بار شوی، هغه د فټنس له وجې چې د اکثره یو انجري به درلوده چې هغه به زر برسره کېده. په هغې باندې ECB هم یو نیم کال دلته تمریناتي کیمپونه لګولي دي، یا که په هندوستان کې وي که په دوبۍ کې وي، په هغې کار شوی دی. نو چې تر 13 ورځ موږ په جلاباد کې ولیدو، موږ ته د ډېر نه ښه ښکاره شو. کریم صادق چې له تیر یو کال راهیسې په کورني کرکټ کې ځلیږي او د شپږیزه سیالیو سربیره د 4 ورځنیو سیالیو غوره لوبغاړی و، د زمبابوی پر وړاندې په 20 اوریزه سیالیو کې د ملي لوبډلې غړی دی. همداشان غوراوي کمېټې یو ځل بیا سميع شینواری، شرف الدین اشرف او آفتاب عالم ته په ملي لوبډله کې ځای ورکړی دی. د غوراوي کمېټې غړي حاجي ولی امین په لوبډل مشرۍ کې د بدلون راوستلو په موخه د مثبت ځواب په ډول سر وخوځاوه، خو په وینا یې په اوس وخت کې شرایط دې ته چمتو نه دي چې په لوبډل مشرۍ کې د بدلون راشي. طبیعي ده چې کرکټ بورډ سره هم دا سوچ شته داسې نه ده چې نسته، مګر هم اوس په فعلي شرایطو کې په دغه حالاتو کې چې موږ تاسې ګورو او شاید ټول افغانانو ته معلوم وي اصغر یو بهترین کپتان ثابت شوی دی. کاش د اصغر که ریکارډ وګورو او آینده کې به ګورو چې څه کېږي. خو اوس فعلا د ورلډ کپ پرې زه فکر کوم چې ډېر غټ تغییر ته ضرورت نشته. موږ کوشش کوو چې دغه کوالیفای نه دغسې تر ورلډ کپ لوبډله جوړه کړو، یو 20 کسان کو او هغه دا کوچ ته ورکړو، د هغه منظم وروزي. ملي لوبډله به د فبروري پر 15 نیټه په اماراتو کې له زمبابوی سره د دې سیریز پیل په 20 اوریزه سیالۍ وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به د فبروري تر 19 نیټې 15 ورځنۍ او 2 اوریزې سیالۍ ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تر بشپړ غړیتوب اخیستلو وروسته دا د ملي لوبډلې دویم سیریز دی چې تر دې وړاندې یې له اعلان هېواد څخه د 3 ورځنیو سیالیو لړۍ بایللې وه.